ملګرو سلام ښې چارې په دې هیله چې روغ جوړ خوشحال به وئ نیک محمد ویال یم د روحي ویبپاڼې څښتن د روحي ویبپاڼې د ویډیویي خپرونو په لړ کې مو داسې وپتېله چې نن ورځ د اپنډیسایټس ناروغۍ په هکله تاسو ملګرو سره عام معلومات شریک کړو نو د خپرونې میلمه را سره د خوست د شیخ زاید پوهنتون د جراحۍ ډپارټمنټ استاد پوهانیار شیرزاد حسن را سره دی ډاکټر صاحب سلام که شونې وي چې لیدونکو ته ځان په بشپړه توګه ور معرفي کړئ مننه محترم ډاکټر صاحب نیک محمد ویال ستاسو څخه ډېره نړۍ مننه چې موږ ته موقع راکړه تر څو خپلو هیوادوالو سره په عامیانه ژبه د اپنډیسایټس ناروغۍ په هکله معلومات شریک کړو نوم مې شیرزاد حسن دی د خوست شیخ زاید پوهنتون جراحي ډپارټمنټ استاد یم فعلا مسکو کې د تخصص اخري کال مې دی ښه ډاکټر صاحب که دا راته ووایې چې د اپنډیسایټس څه ډول ناروغي ده کوم علتونه دغه ناروغي منځته راولي او کوم علایمې دي مننه ویال صاحب اپنډیسایټس لکه د نوم څخه چې معلومیږي د اپنډیکس د کولمې التهاب ته اپنډیسایټس ویل کیږي نوموړې کولمه د غټو کولمو او وړو کولمو د یو ځای کېدو څخه 2 سانتي لاندې موقعیت لري او خاص وظایف د وجود د معافیتي سیستم کې برخه اخیستل همدارنګه د انسان په توازن کې برخه اخیستل او هوموستاتیک دنده په غاړه لري اسباب د اپنډیسایټس ناروغۍ اسباب څرنګه چې د نوم څخه معلومیږي التهابي واقعه ده نو د نوموړې کولمې التهاب د ناروغۍ د اپنډیسایټس سبب کیږي چې اکثره د میواجاتو زړې راځي او د دې په قاعده کې بندیږي بالاخره دا کولمه بندوي او داخلي فشار لوړیږي هلته میکروبونه فعالیت کوي او د مخاطي غشا التهاب بالاخره نورو طبقاتو ته هم انتشار کوي او د اپنډیسایټس ناروغۍ د منځته راتلو سبب کیږي ښه نو کله چې یو ناروغ په داسې یوه ناروغي اخته کیږي څه ډول علایم وي په ناروغ کې چې وپوهېږو چې دغه ناروغ رښتیا هم د اپنډیسایټس د ناروغۍ علایم لري او باید عاجل مرسته ورسره وشي مننه ویال صاحب تر ټولو لومړی عرض چې ناروغ یې لري هغه بې اشتهایي ده خو بې اشتهایي داسې عرض نه دی چې ناروغ دې ته مجبور کړي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي دوهم عرض چې ناروغ ته پیدا کیږي هغه درد دی درد عموما د ګېډې پاسنۍ برخه کې منځته راځي چې وروسته د 6 یا 8 ساعتو څخه د ګېډې لاندنۍ ښي برخې ته انتشار کوي او هلته ځای په ځای کیږي چې همدا درد د دې سبب کیږي چې ناروغ مجبوریږي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي د درد څخه وروسته ناروغ ته دلبدي او استفراقات پیدا کیږي چې دا 1 یا 2 ځلې وي او هغه مواد چې په معده کې موجود وي هغه استفراقوي او وروسته بیا استفراق منځته ځي همدارنګه په لویانو کې قبض پیدا کیږي او په ماشومانو کې د کولمو د حرکاتو د زیاتوالي کبله اسهالات منځته راځي ښه ډاکټر صاحب نو کله چې د یوه ناروغ داسې علایم وي هغه کورني او لومړنۍ مرسته چې ده د ډاکټر د ناروغ سره چې باید په کور کې وشي تر څو چې دغه ناروغ ډاکټر ته انتقالیږي رسیږي هغه لومړی مرسته باید کومه وي چې باید ورسره وشي او وروسته بیا انتقال شي ډېره ښه پوښتنه مو وکړه چې دا اکثره موږ اطرافو کې دغه ستونزه پیښیږي تر ټولو لومړی ناروغ باید هیڅ ونه خوري یعنې په خوله هیڅ څه ونه خوري دوهمه خبره باید هیڅ ډول د درد دوا ناروغ ته ورنه کړل شي تر څو د ناروغ درد له منځه لاړ شي همدا درد ده چې ناروغ مجبوریږي چې روغتون ته مراجعه وکړي که چېرته ناروغ درد ونه لري ممکن ناروغي په مخ لاړه شي او ناروغ د خپل ناروغۍ څخه غافله پاتې شي ښه نو یعنې د درد دوا باید ور نه کړی شي په دې علت چې داسې نه وي چې دغه دواګانې او درمل چې دي هغه د ناروغۍ اصلي علایم پټ کړي او دی په کور کې پاتې شي ډاکټر ته لاړ نه شي او مریضي نشر وکړي او نور هم تکثر وکړي میکروب بله همداسې ده اول خو چې هر قسم درد په ګېډه کې پیدا کیږي
تر څو چې تشخیص شوی نه وي هیڅ ضرور نه ده چې ناروغ ته د درد دوا ورکړل شي، که هغه د ډاکټر له طرفه وي که هغه په کور کې د په خپله د ناروغ له کبله اخیستل کېږي. باید هیڅ وخت د ګیډې په درد کې ناروغ د درد دوا ونه خوري. هیڅ داسې درد په ګیډه کې نشته چې ناروغ د مړینې سبب وګرځي، خو ناروغ دې ته مجبوروي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. که درد ونه لري ناروغ غافله کېږي. داسې ډېر واقعات موږ لیدلي دي چې ناروغ ته درد دوا توصیه شوې ده او هلته ناروغي په مخ تللې ده، بالاخره د اپنډکس کولمه سوری شوې ده او ناروغ ته بله وژونکې ناروغي چې پیریټونایټس نومیږي پیدا شوې ده او ناروغ بالاخره ان تر مرګ پورې رسېدلی ده. ښه یعنی دغه ناروغ چې دغه تاسو چې کوم علایم وښیل چې دغه علایم ولري، ښه دا ده تر ټولو چې عاجل ډاکټر ته ورسول شي او هلته ډاکټر کومې مهمې مرستې چې دي هغه ورسره وکړي. ښه ډاکټر صاحب چې کله ناروغ تاسو ته راځي څه ډول دغه ناروغي تاسو تشخیصوئ چې دا اپنډیسایټس ده یا کومه بله ناروغي ده؟ مننه ډاکټر صاحب محترم، ډېره پر ځای پوښتنه وه. لومړی خو دا ناروغ چې هر ډاکټر ته مراجعه کوي د ډاکټر صاحبانو څخه هم دا هیله کوو تر څو چې دوی ته تشخیص نه وي معلوم شوی ضرور نه ده چې مخکې له مخکې ناروغ ته دوا خصوصا د درد دوا ورکوي. تر ټولو لومړی په تشخیص کې تاریخچه رول لري چې ناروغ څخه تاریخچه واخیستل شي. ناروغ خپله درته بیانوي چې 6 ساعته یا 12 ساعته مخکې مې درد د ګیډې په پاسنۍ برخه کې پیدا شوی و او وروسته درد ورو ورو د ګیډې ښي طرف لاندنۍ برخې ته مراجعه وکړه او هلته موضعي شو. دویم فزیکي معاینات دي چې د ډاکټر لخوا اجرا کیږي چې هغه په طبي ژبه انسپیکشن، پلپیشن، پرکشن او اسکلټیشن دي چې ضروري نه بولم دلته یې ذکر کړو ځکه هر ډاکټر دا اجرا کوي او په دې سره ډاکټر تاریخچه او فزیکي معاینات سره تقریبا تر 50-60% پورې دوی خپل تشخیص ته رسیږي. او دریم لابراتواري معاینات او نور ضمیمه معاینات چې په هغې کې الټراساوند چې خوشبختانه اوس موږ په هر ځای کې لرو مریض ته اجرا کیږي او ناروغ تشخیص او تفریقي تشخیص ته رسیږي چې نه وروسته بیا لازم تداوی ته اقدام کوي. کله چې رښتیا د په دې هکله معلومات راکړئ چې په هغه روغتون او هغه ځای کې چې تاسو اوس استاد یاست او کار کوئ نو دغه وسایل د معایناتو په خاطر شته چې یو ناروغ په بشپړه توګه هلته د ناروغۍ د تشخیص په خاطر معاینه شي؟ بله خوشبختانه هر ډول د وینې معاینات چې د دې ناروغۍ لپاره ضرور دي او ترڅنګ یې الټراساوند معاینات دا شته، دا امکانات موږ لرو او ناروغ ته مجاني ترسره کیږي. د خوست ملکي تخصصي روغتون کې دا هر څه امکانات شته، مجاني ډول ترسره کیږي. خو ځینې معاینات چې د دې لپاره ضرور دي خصوصا د تفریقي تشخیص لپاره چې هغه سټي سکین دی. تر اوسه پورې موږ سټي سکین امکانات په دولتي روغتون کې نه لرو او یو ستونزه دا ده چې موږ یې نه لرو. دویمه ستونزه د ناروغ اقتصادي مشکلات دي چې هغه د دې ایجاب نه کوي چې د دې ناروغۍ لپاره موږ سټي سکین ورته توصیه کوو. نو تاسو د تفریقي تشخیص په هکله خبره وکړه، که په دې هکله معلومات ګرانو لیدونکو ته ورکړئ چې دغه ناروغي د کومو نورو ناروغۍ همډوله علایم لري؟ مننه ویال صاحب، ډېره پر ځای پوښتنه ده چې اکثره د دې مشکلات سره موږ او ډاکټر صاحبان مخامخ کیږي. تر ټولو هغه ناروغۍ چې اکیوټ اپنډیسایټس یا هارډ اپنډیسایټس ته ورته اعراض علایم لري هغه د معدې سوري کیدل چې په طبي اصطلاح ورته ګاسټریک پرفوریشن وایي، هغه ناروغي ده چې عین اعراض علایم ناروغ لري خو د درد سیر او همدارنګه د ناروغ تاریخچه موږ سره ډېر کومک کوي. که چېرته موږ واقعي مکمله بشپړه تاریخچه د ناروغ څخه واخلو د معدې په سوري کیدو کې به ناروغ د معدې د ناروغۍ تاریخچه لري او همدارنګه هغه نسخې او درمل چې د سره ورسره دي هغه به ټول د معدې د تداوی لپاره کارول شوي وي. دویمه ناروغي د کیسې صفرا تیږې دي چې په طبي اصطلاح ورته کولیسیسټایټس ویل کېږي، هغه هم ورته اعراض علایم لري خو خوشبختانه چې ما مخکې ذکر کړه الټراساوند او همدارنګه تاریخچه که چېرته د ناروغ څخه په منظم ډول واخیستل شي په هغې کې موږ دې نتیجې ته رسیږو چې ناروغ د کیسې صفرا یا تریخې تیږې لري. همدارنګه په فزیکي معاینه کې هم موږ 80% او یا فیصده دا تشخیص کولی شو چې دا کیسې صفرا ده او که اپنډیسایټس ناروغي ده. دریمه ناروغي چې هغه د اکیوټ پانکریاتایټس په نوم یا د پانکرانس د غدې التهاب دی
چې هغه ډیره وژونکې او خطرناکه ناروغي ده، خو خوشبختانه په افغانستان کې ډیره نشته. هغه هم د دې سره باید توپیري تشخیص اجرا شي چې هغې کې ډیر شدید درد وي، ناروغ د الکولو تاریخچه لري چې الکول یې څښلی وي، او همدارنګه په فزیکي معایناتو کې او په الټراساونډ کې هم موږ دې تشخیص ته رسیدای شو چې د دې سره توپیري تشخیص ترسره کړو. او د ښځو پاک لکه د ښځو ناروغۍ هم داسې ناروغۍ شته چې فکر کوم ورته علایم به وي؟ بله شته داسې ناروغۍ په زنانهو کې باید خاص توجه وشي. یوه ناروغي چې هغه په نارینه او ښځینهو کې دواړو کې وي هغه د ښي پښتورګي تیږې دي چې هغه هم باید د هغې سره تشخیص تفریقي شي. او په زنانهو کې په خاص ډول د ښي تخمدان التهاب او سیسټونه چې اکثره څیرې کېږي او یا په التهابي ناروغۍ اخته کېږي، د دې سره باید هم تشخیص تفریقي اجرا شي چې هغه د الټراساونډ په واسطه موږ کولی شو تشخیص کړو. ښه ډاکټر صاحب، ناروغي تشخیص شوه، داسې ناروغ چې دغه ناروغي تشخیص شي بیا نو کوم مرسته ورسره کوئ؟ اول کومک چې کوئ ورسره؟ نو تر ټولو لومړی چې کله ډاکټر دې تشخیص ته ورسېدو چې ناروغ هاد اپنډیسیټي اکیوټ اپنډیسایټس لري، ناروغ دپاره ناروغ باید بستر شي او وروسته د ده د موافقې تر اخیستو د لازمه اهتماماتو نه وروسته ناروغ ته باید آمادګي ونیول شي تر څو عملیات اجرا شي. خو ځینې حالاتو کې چې موږ نشو کولی عملیات اجرا کړو هغه د ناروغ موافقه ده چې دی خپل ناروغۍ سره موافقه نه لري. دوهم چېرته که امکانات نه وي، مثلا بهري سفرونه وي او یا هوایي سفرونه وي، په دې حالاتو کې چې امکانات نه وي موږ عملیات نشو کوی. او دریم که چېرته ناروغي پرمختګ کړی و او هلته د اپنډکس نه علاوه شاوخوا نورو اعضاو التهاب موندلی و، بیا په دې حالت کې موږ د عملیاتو اجازه نه لرو. علاوه له دې څخه ناروغ باید عملیات شي او دوه ډوله عملیات موږ لرو چې د دې لپاره اجرا کېږي، یو خلاص عملیات او دویم لیپراسکوپیک عملیات. چې خلاص عملیات هر ځای کې امکانات شته، که خصوصي سکتور کې دي که دولتي کې، خو لیپراسکوپیک عملیات خوشبختانه موږ په خوست کې په خصوصي سکتور کې لرو، د تقوا معالجوي په نوم روغتون دی، او په دولتي سکتور کې تر اوسه پورې موږ دا امکانات نه لرو. ډاکټر صاحب که لږ نور معلومات ورکړئ، یعنې خلاص او اوپن او د لیپراسکوپیک سرجرۍ په هکله چې د لیدونکي سم پوه شي که نه، توپیر یې په څه کې دی؟ توپیر ویال صاحب محترم په دې کې دی چې خلاص عملیات چې پخوا ترسره کېدل او اوس هم ترسره کېږي، ناروغ ته د ګېډې په قدمي جدار باندې معلومه ساحه ده چې دلته ضرور نه بولم چې ذکر شي، شق اجرا کېږي او د هغې نه وروسته اعضای پرې کېږي، اعضای پرې کېږي، تقریبا بطن ته لاره موندل کېږي او نه وروسته بیا د اپنډکس کولما پیدا کېږي او ناروغ ته اپنډیکټومي عملیات ترسره کېږي. لیپراسکوپیک عملیات چې اوس نوي عصري میتود دی، د هغې په واسطه د 9 ملي متر په اندازه 3 یا 4 ځایه د ګېډې په جدار کې کوچني سوري ترسره کېږي او د هغې نه وروسته ناروغ ته چې موږ تاسو په عامه اصطلاح خلک ورته کمپیوټري عملیات وایي ترسره کېږي. ډېرې ګټې په دې کې دي چې هیڅ وخت د زخم میکروب منځته نه راځي، ځکه کوچنی وي. په اوپن کې یا خلاص کې ممکن د زخم میکروب منځته راشي. دوهم د عملیاتو نه وروسته په ساحه کې چې موږ چوره ورته وایو ممکن په خلاص عملیاتو کې هغه منځته راشي، خو په لیپراسکوپیک عملیاتو کې د هغې خطر هم نشته. ښه ډاکټر صاحب، دغه ناروغ چې عملیات یې کوي څو ورځې بستر کې شفاخانه کې بستر وي؟ دلته عموما ستاسو شفاخانه کې یا عموما په افغانستان کې؟ مننه ویال صاحب، عموما د لیپراسکوپي عملیات چې په نوي عصري ټکنالوژۍ کې ډے اپریشن هم ورته وایي، یعنې د ورځې عملیات. که چېرته سهار ناروغ راشي ممکن د نشې وتلو څخه وروسته د 6 نه تر 8 ساعتو پورې په ناروغ کې اراوزلی موجود وي، تاثیرات موجود وي. وروسته کولی شي چې ناروغ کور ته رخصت شي، یعنې که سهار د عملیات ورته اجرا کړل ممکن ماښام ته کور ته لاړ شي. خو په خلاصو عملیاتو کې ناروغ عموما مونږ یې 1 شپه ساتو او سهار ته که کوم خاص مشکل نه و
څلور ساعته وروسته کولی شي چې دی کور ته مراجعه وکړي. یعنی دا تاسو چې وایي په افغانستان کې ستاسو په شفاخانه کې دغه عملیات کیږي، سبا یې رخصتوئ؟ بله همداسې موږ چې نن عملیات ورته اجرا کړو، سبا دی کور ته رخصتوو، بغیر د کوم مشکل نه ځي کور ته. بس ډاکټر صاحب، نو په دې هیله چې لیدونکو ته به عام معلومات ګټور تمام شوي وي، خوندور به وي. ډاکټر صاحب مننه، ډېر په زړه پورې معلومات وو. نړۍ مننه محترم یال صاحب چې تاسو موږ ته دا موقع راکړه تر څو خپلو وطنوالو ته د دوی په عامیانه ژبه د اکیوټ اپنډیسایټس ناروغۍ په هکله معلومات وړاندې کړو. ډېره زیاته مننه.